اسلامي امارت د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د وروستیو څرګندونو هرکلی کړی. سلام د انیس میډیا درنو مینوالو، ستړي مشئ که چیرې زموږ د چینل تعقیبونکي یاست زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له دریځه هرکلی کړی چې ویلي دي له اسلامي امارت سره لا زیاتو باثباته دوامدارو او حقیقي خبرو ته اړتیا ده. سرګي لارف د ټولنیز امنیت د تړون سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په ناسته کې چې همدا اونۍ په قزاقستان کې شوې د افغانستان اړوند خبرې کړي. هغه ویلي له افغانستان لا هم د ترهګرۍ ګواښ موجود دی، خو د په خبره د اسلامي امارت حکومت له ترهګرۍ سره مبارزه کوي او دوی همکارۍ ته چمتو دي. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر په خپل بیان کې د لارف له نظره د هرکلي ترڅنګ ویلي چې د روسیې په شمول ټولو هیوادو ته د ښه امنیت ډاډ ورکوي. لارف داسې وخت د اسلامي امارت له حکومت سره د دوامدار او رغنده خبرو په دوام ټینګار کړي چې تمه د همدې جون میاشتې په پای کې د دوحې درېیمه ناسته وشي. د دوحې په ناسته کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان لپاره د نړۍ ګڼو هیوادونو ځانګړي استازي غونډه نیسي. له توجه ملتیا مو نړۍ مننه، تر بیا ښې چارې.